دنه ټول واړو ډوب کړو دی ځای وردانګه وردانګه که نه دی واز یاریږي السلام علیکم. امید ده چې روغ جوړ به ټیک ټاک پې او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. بای داسې خبره ده که نه چې نن د اتوار ورځ ده او نعیم به یې ما ته بل ورځ ویلي چې ته موږ له پروګرام کوې او وایي چې ملکې بانګي به ګورې چېرته ملکې چرګ به ګورې. نو تللی وم کلي ته کلي غاړې ته وتې وم ومې کته خو پیدا نه شو. اوس راته یو کس ټلیفون وکړو وایي راشي دلته زموږ خواته دي. نو زه ما هلته ملکې چرګ ګورم او کیدای شي نن اوس نعیم به یې دې راشي نو بیا به ځو پروګرام له تاسو هم بوځو ځان سره چېرته به ځای نه زموږ سره به یې چې ځو. ښه نو دا چرګ مې واغېستو دا وینې دا بانګي مې راوړو ډېر لرې پسې تللی وم. بس اوس نعیم به یې ته انتظار کوو چې راشي نو بیا به ځو پروګرام له. به نعیم به یې دې راورسېدو او بس دلته بیټک کې ملاستي او بار ډېر سره غرمه دي نن بالکل وریځ هم نشته سار باران شي خو وریځ نشته نو زمونږ په پاسېدو دوی زمونږ نه خو دوی سمې نه راځي غر ته راتلو باندې. دا ولې یاره نو په ګاډي کې به لاړ شو او په ګاډي کې به تاسو ګاډي نه مه راکوځئ زه به یې کته پوخ کړم بیا به یې ګاډي دروغ مې هم به خورې راځو. اوس یو بجه ده ډېر سامانونه راواغېستلو اوس په زوبره خو بل داسې کار دی که نه چې اوس یو بجه ده دا روټۍ ټیم دی موږ به اوس زوبره پیاده او بیا به پخلی کړو او بیا به یې خورو. دا اوس ټیم یار چې ته ډېر وږی شې ډېره به وخورې که نه ها. ښه بهی نو ټول سامان مامان هم راواغېستو او اوس په روانګي کوو ځو به بره چکر له. تاسو به هم بوځو چېرته ځای مه زموږ سره یې. داسې کار را سره وشو که نه چې خلک وایي ښکار له ځې او ټوپک کور پرېږدی که نه نو هغه چل را سره وشو. پروګرام له روان و او بانګي مې کور پرېښی و واپس پسې لاړم دومره تیزه منډه مې وواله سلګی را باندې ولګېدې. ښه بهی نو راورسېدو دې ځای ته دا وینئ دې ځای ته راورسېدو دې غرونو ته چرګ حلال شو او بس کار مار ریډي دی او تاسو د دې ځای د ښکلا وینئ صرف یې څومره مزه کوي. دم پوخت سامان برابر شو اوس چې دی نو اوس په هغې اوبو ته ځو او لامبو به او ګپ شپ په لګو. راځئ چې ځو بره.
او بیدرانه هغلته پاتې شو هغلته ښکته او مونږ به دې ګټانو باندې راورسېدو دې ځای ته یې دا وینه وردانګه وردانګه که نه دی واز یاریږي تاسو ته ما ښکته ویلي که نه پرون مې تم ویلي او بل ورځ مې تم ویلي ما هغې دنګ ابشار ته به ځان رسومه ښکتې ځای نه راوختو وي هغه پورې روډ غونډه کې ښکاري هغې ځای نه راوختو دې ځای پورې صرف او صرف دې ابشار لیدو لپاره دا وینه دا دلته زمونږ خواته به اوبه بهیږي او له دې اوبو په غاړه به اوس بل خوراک کوو دا وینه نو روټۍ مو خوړه ورپسې چای مو وڅښله او اوس چې دی که نه موسم په دې ټایم کې ډېر زیات نور هم مزهناک شو څه وجه ده وجه دا ده چې وریځ راله او نور مکمل پناه شو نو موسم نور هم سوهانه شو ډېر ښکلی شو موسم خبرې نو دې ځای نه واپس شو ځکه چې وریځ راله او باران پته نه وي نو که باران راغی دې ځای نه بیا غاړې ایستل ډېر ګران دي نو بس دې ځای نه اوس ځو واپس او اوسه پورې لا ما پرونی ویډیو ایډیټ کړې هم نه ده او اپلوډ کړې مې هم لا نن به هغه هم کول غواړي اوس موږ راغلو خپل سټوډیو ته امید دی که دا ولاکو خوښوئ نو که خوښوئ نو ویډیو لایک کړئ او چینل یې سبسکرایب کړئ ما له راکړئ اجازت د راتلونکي ویډیو کې انتظار کوئ الله پامان بای بای